ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. درنو زده کوونکو یو ځل بیا له تاسو سره مصطفی حقمل دی، ستاسو د پښتو ښوونکی. هیله لرم خپل کتابونه، کتابچې، قلمونه، پنسلونه او پنسل پاکونه له ځان سره ولرئ، ځکه موږ تاسو چې کله هم یو کار کوو له هغې دپاره صحیح آمادګي نیسو، تیاری نیسو، ورته صحیح چمتووالی ورته نیسو. نو چې موږ تاسو درس وایو نو موږ تاسو هغه څه چې د درس لپاره ډېر ضرور دي هغه به څنګه کړو، هغه ولرو له ځان سره، چې کتاب دی، کتابچه ده، قلم دی، پنسل دی، پنسل پاک دی، ټول شیان چې هغه درس کې کارول کېږي هغه باید ولرو موږ تاسو. صحیح ده؟ آفرین. ښه زده کوونکو، زموږ تاسو درس څه شی و؟ تېر درس څه و؟ آفرین، غوره ویناوې. ډېر ښه. زموږ تاسو درس څه شی و؟ غوره ویناوې و. صحیح ده؟ غوره ویناوې و. په دې درس کې ګورئ موږ تاسو ډېر چارتونه هغه ویناوې چې لویانو، مشرانو، پوهانو کړې وې راوړلې. مختلفې خبرې وې د مختلفو کسانو، د مختلفو شخصیتونو ویناوې وې ما تاسو ته راوړې. صحیح ده؟ یوازې عکسونه درته ښیم او تاسو به فقط خپله چې تاسو ذهن ته راشي کومې خبرې موږ تاسو کړې وې. د ګناه په اړه چې کله ګناه کوئ هغه لاندې درې ټکي باید په پام کې ولرئ. الله جل جلاله مو ویني، فرښتې لیکي او په هر حالت کې مرګ راتلونکی دی. صحیح ده؟ بل دروغ ویل و. هغه څوک چې د نورو کسانو لپاره یا د هغوی د خندا لپاره خبرې کوي او په خپلو خبرو کې دروغ وایي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په هغو دې وایي هلاکت وي، هلاک دي وي، تباه دي وي هغه سړی. بل د درود شریف په اړه و. ابن مسعود چې ویلي وو وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په د قیامت په ورځ به هغه څوک له ما سره ډېر نږدې وي چې هغه په ما باندې ډېر درود وایي. صحیح ده؟ دا خبرې موږ تاسو څنګه تېر درس کې کړې وې. له هغې نه وروسته په کوم ځای کې چې ستا عزت نه وي هلته هېڅکله مه ځه. که چیرې هم ستا ته هلته د طلا په کاسه کې ډوډۍ درکړي، دا حضرت علي رضی الله عنه ویلي دي. ګورئ کوم ځای کې چې تاسو عزت نه وي مه ورځئ. که څه هم تاسو ته هلته د طلا په کاسه کې ډوډۍ درکول کېږي خو بیا هم مه ځئ. صحیح ده؟ آفرین. ګورئ حضرت عمر رضی الله عنه ویلي وو وایي هغه څوک چې زموږ عیبونه راښیي الله جل جلاله دې پرې ورحمېږي. مینې دغه دی. تاسې ورته ګورئ در معلومېږي. آفرین. ګورئ له هغې څخه وروسته بیا د غوره ویناوې وې چې که زما نصیحت څوک منئ نو هر څه چې دی زیات خپل مرګ یادوئ. یعنې له هر څه څخه زیات مرګ یادوئ. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي وایي له ټول نه خپل مرګ ډېر یادوئ. صحیح ده؟ فرانسیس بیکن وایي روغ بدن د روح لپاره میلمستون دی. ګورئ او ناروغ بدن زندان. صحیح ده؟ آفرین. او په دې اړه باندې خوشحال خان خټک وایي ازادي تر پاچاهۍ لا تېری کا چې د بل تر حکم لاندې شي زندان شي. ازادي تر پاچاهۍ لا تېری کا چې د بل تر حکم لاندې شي زندان شي. پوه شوئ؟ آفرین. ګورئ دلته ویلي دي وایي تر ټولو بد هغه څوک دی چې ته ډېر باور پرې وکړي او هغه په مقابل کې ډېره ټګي وکړي، ډېره برګي وکړي او ډېر خیانت سره وکړي. تر ټولو بد انسان هغه څوک دی. سمه ده؟ بل مې ویلي وو وایي هغه څوک چې هدف نه لري همیشه به د هغو لپاره کار کوي یا د هغو لپاره به استفاده کېږي چې هغوی هدف ټاکلی وي. دا یې هدف و. بل د مور پلار په اړه باندې و. ګورئ له مور پلار سره هر ډول چلند وکړه چې له خپلو اولادونو یې کوي. یعنې هغه ډول چلند ورسره وکړه د مور پلار لپاره یا د مور پلار سره چې له خپلو اولادونو څخه یې تمه کوي. هغه د یوه دهقان او د ده د زوی کیسه مې درته کړې وه. ګوره سپین ږیری دهقان چې و. صحیح ده؟ آفرین. بل و د مور لپاره هر څه پرېږده خو د هر څه لپاره مور مه پرېږده.
ځکه چې کله مور ژاړي نو فرښتې هم ورسره ژاړي. یعنې مور څوک ده؟ مور هغه څوک ده چې د هغې تر پښو لاندې جنت دی. و یوې مور ته وی چې یوه زوی ورته وویلې چې تا ولې زه په مثال ولې جنت د پښو لاندې کړی دی؟ یعنې جنت خو تا باید په غېږ کې اخیستی وی، نو ولې د پښو لاندې کړی دی؟ وایي مور یې ورته ویلې ځکه مې د جنت تر پښو لاندې کړی چې په غېږ کې مې ته واخیستی. وګورئ د مور مینې ته که نه. وایي زما د وجود دواړه خوښي د الله ستا نصیب کړي، ستا د وجود دواړه دردونه دې پرماشي مورې. ګورئ د مور په اړه باندې وایي. صحیح ده. ښه زده کوونکو دا خو مو غوره ویناوې واورېدې، د مور په اړه مو هم واورېد، د پلار په اړه، د نور ځان په اړه، ټولنې په اړه ټول مې خبرې واورېدې. سمه ده. اوس راځو کتاب ته چې کتاب کې چې راوړي. تاسو مو کتاب خلاص کړئ 11 مخ غوره ویناوې. زه یوه وایم تشریح کوم یې همدغسې به انشاءالله مخ ته ځو. سمه ده. ګورئ دغه عنوان لاندې لیکلي دي د غوره ویناو لاندې. صحیح ده. ګورئ لیکلي دي د متن سم لوستل، لیکل، د غوره وینا په مطلب پوهېدل، په هغو عمل کول او په ویناوو کې د مترادفو کلمو په نښه کول دي. په دې اړه به خبرې کوو، بحث به کوو. صحیح ده. ګورئ دلته وایي سم لیکل دي. ګورئ لیکل چې لیکل ولې لیکل کړي دي، مثال بل لوستل دي. لوستل ګورئ هدف موږ تاسو د هدف ولې راوړاست. اول خو دوی خبر باندې پوه شو چې ولې دلته راوړي موخه، ولې یې راوړې ده، هدف یې څه دی. صحیح ده. په دې اړه باندې باید پوه شو. ګوره موخه یې ځکه راوړې ده موږ تاسو هر کار چې کوو باید یو هدف ورته ولرو. صحیح ده. که زه مثال بازار ته غواړم لاړ شم. صحیح ده. بازار ته لاړم کوم هدف نه لرم، لاړم بازار ته ښه ډېر وګرځم، بېرته راغلم کور ته، بیا لاړم او بیا راغلم، بیا لاړم او بیا راغلم، ټوله ورځ مې په دې تېره کړه. صحیح ده. دا مو په دې تېره کړه ټوله ورځ. نو ښه موږ به ستړي وو، موږ به ټول وخت ضایع کړی وي، موږ به وخت داسې عبث تېر کړی وي، خو موږ تاسو کومه لاسته راوړنه به نه وي لرلي، هېڅ لاسته راوړنه به مو نه وي، ځکه موږ هدف نه درلوده، موږ موخه نه درلوده. ولې لاړو بازار ته؟ څنګه لاړو؟ چکر ته لاړم، سودا مې په کار وه، بل چا سره لاړم، زه باید تللی وای. ولې؟ هېڅ کوم هدف مو نه درلودو. خو که چېرې زه بازار ته ځم چې زه لاړ شم بازار ته 2 کیلو چای راوړم، 1 کیلو یا 2 کیلو بوره راوړم، همدغسې شي مې چې نور په کار د کور دپاره ټول ضرورت واخلم. نو که زه لاړ شم دکان ته، هلته بازار ته لاړم، دکان ته لاړم د چیت دکان ته چای مې واخیستو، بېرته لاړم د بورې دکان ته بوره مې راواخیسته، هغو څخه لاړم هلته مثال لږ غوړي مې په کار لاړم، یوه بشکه مې غوړي راواخیستل که نه، بېرته راغلم کور ته، ډېر ښه زر بوره مې راوړه، غوړ مې راوړل، چای مې راوړو، وخت مې ضایع نه شو، لاړم بېرته راغلم خپل کار مې وکړو، ستړی هم ډېر نه شوم، او که ستړی شوم د لاسته راوړنه خو مې ودرلوده چې د کور دپاره څه چې ضرور وه هغه مې راوړل. پوه شوئ؟ آفرین. ښه چې پوه شوئ نو اوس د درس لیکل، نو موږ تاسو به ډېر لیکل وکړو چې موږ تاسو ډېر ښه شی زده شي. ځکه چې مثال غوره ویناوې، ګوره زه لیکم غوره ویناوې. که چېرې زه غوره ویناوې ولیکم، اول مې نه وي لیکلي، ممکن اول چې دا به څه رقم لیکل کېږي، غلطه یې نه کړم، وروسته که ډېرې ولیکم نو ما به ډېرې زده شي. همداسې لوستل دي. که مثال موږ تاسو یو ډېر شی ولولو نو موږ تاسو به ډېر شیان زده کړو، موږ به کوم مشکل بیا ونه لرو. صحیح ده. ځکه موږ تاسو باید د کتاب په درس باندې تنها باندې بسنه ونه کړو چې سړی دا د کتاب د غوره ویناوې درس مې ولوسته، دا مې ډېر ښه زده شوله، ډېر ښه مې ولوستل، غوره ویناوې 6 لوستو، همدغسې ټول نه. موږ تاسو باید نور کتابونه ولولو. ګورئ موږ تاسو اخبارونه وګورو، ګورئ موږ تاسو باید نور کتابونه مطالعه کړو، سایټونه وګورو، ورځپاڼې وګورو. ګورئ یعنې موږ تاسو حالت تعقیب کړو. صحیح ده. ښه د غوره وینا په مطلب پوهېدل، دا یې بل چې غوره وینا یعنې
څه مطلب یې څه دی په دې باندې باید پوه شي او په هغه عمل کول او په ویناو کې د مترادف کلمو په نښه کول دي ګورې په دې باندې بیا عمل باید وکړو صحیح ده عمل که چیرې عمل وي نو موږ تاسو به ډېر پرمختګ کړی وي ځکه او که عمل ونه کړو یو موټر کتابونه بار کا داسې ښه یې ډاکه یو موټر داسې غټ موټر نه ټول ډاکه دا کتاب د موټر عالم شو نه شو عالم خو که چیرې مثال موږ تاسو 2 جملې ولولو د 2 جملې باندې عمل وکړو موږ تاسو عالم وو ویلن کوه پسې بلبل شه په شان د ګل شه چې هر څوک دې پوهوي نه صحیح ده ښه اوس راشه د کتاب مختم ګورئ کتاب دغه دی زه درته وایم تشریح کوم اول ګورئ وایي هسې رښتینې ملګري ومومئ چې په ښه ورځ مو مجلس پرې ښایسته وي او په بد سخته ورځ مو ملاتړ شي دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي ګورئ موږ تاسو باید داسې ونه کړو چې داسې انډیوالي چا سره وکړو چې له هسې نه چې مثال بنډار په جوړ په سخته ورځ بیا کیسه کې نه وو یا داسې انډیوالانو سره کاروبار ولرو چې داسې دوستان او خپلوان ولرو چې که چیرې موږ تاسو وضعیت جوړ وي نو دوی به راسره خوشحاله وي ښه کار ته پورته به کوي به بس نو ښه ساعت به یې راسره تېر وي که نه دی همدغه ملګری دی او چې کومه سخته ورځ راباندې راغله بیا مو پېژني نه ټلیفون هم ګول کړي اول خو داسې نه اخلي کیسه کې خو داسې نه دی داسې ملګری نه دی پکار رښتینی ملګری چې په سخته ورځ او په ښه ورځ او بده ورځ په دواړو ورځې ملاتړ وي صحیح ده آفرین بل دی ګورئ دویم کتاب ته مو ګورئ هر څوک چې زموږ عیبونه راښایي پاک خدای جل جلاله دې پرې ورحمېږي دا د حضرت عمر رضی الله عنه وینا په تېره برخه کې موږ ورباندې خبرې وکړې لکه مخکې مو خبرې ورباندې وکړې چې موږ تاسو باید ووایو ګورئ څوک چې موږ تاسو ته خپل عیبونه راښایي موږ له هغو نه باید خوشحاله شو ځکه موږ تاسو ته خپل عیب نه ښکارېږي خو یو څوک موږ ته خپل عیبونه وښیي موږ له هغو نه باید خوشحاله شو ګورئ ځکه وایي خپل عیب د ولي منځ او د بل عیب د کلي منځ صحیح ده آفرین له هغې څخه وروسته حضرت علي رضی الله تعالی عنه څه وایي وایي غم او نهیلي د بیکاره خلکو صفتونه دي ځینې خلک وایي ولا هېڅ کاروبار نشته دنه لاس ومینځه دا د کار خبر نه ده دا کار سر ته نه ورځي ولا نن مې ډېر طبیعت ښه ډېر سخت ناجوړه یم او بس نو شکار شروع کړو په ټولو کې د زه لیدلم چې ناجوړه یم او داسې او داسې او داسې ګورئ غم او نهیلي څنګه دی وایي د بیکاره خلکو صفتونه دي موږ تاسو باید په هر حال باندې شکر وباسو موږ تاسو ګوره خدای پاک ډېر ښه روغ وجود راکړی ډېر ښه اندامونه یې راکړي دي موږ تاسو که چیرې خپل ژوند ته ګورو ځان ته ګورو موږ تاسو دغو خپلو اندامونو شکرانه ادا کړې ده موږ تاسو تللې جومات کې 2 رکعت نفل د خدای دپاره کړي چې موږ تاسو دغه کوم وجود چې راکړی د شکرانه ادا شي په ویاله باندې اودس کوو په اوبو باندې صحیح ده اودس کې ولاړ شه لمونځ وکړو شکرانه ادا شوه خو که چیرې موږ تاسو اودس نه ورباندې کوو یو 2 رکعته شکرانه د اوبو د راکړو د خدای پاک د نعمت چې راکړی موږ تاسو ته دې شکرانه ادا نه کړو نو بیا چې اوبه وڅښي بیا چې ووایي موږ اوبه وڅښوې ګورئ موږ تاسو خبر لږ ځان ته فکر وکړو صحیح ده ښه څلورمه خبر چې دی حضرت علي رضی الله عنه وایي وایي د سړي قدر د هغه د علم او ادب په اندازه پکار دی نه د هغه د شتمنیو نسب له مخې ګورئ ځینې خلک ډېرې پیسې لري په اوس وخت کې موږ تاسو ډېری خلک ګورو چې څوک چې پیسې لري بس په همغو پسې وي ولا ډېرې ښې پیسې لري چې پیسې سرمایه وتلو خلک صفتونه هم کوي ډېر جالبه نه ده هغه که څلورم هم نه یې پاس کړی هغوی که مکتب هم نه وي خلاص کړی هغه که له مخه قرآن هم ونه لوستلی شي خو که پیسې ولري ټول خلک په هغوی پسې دي ګورئ دا غلطه خبره ده نو موږ تاسو باید د هر چا قدر و عزت چې کوو د هغو د علم او د هغو د شخصیت له خاطرې باید وکړو نه د هغو د پیسو د نسب له مخې ولا دا خو ولا هغه د ولسمشر دی دا خو پاچا دی دا خو وزیر دی دا خو وکیل دی موږ تاسو باید ورشو ډېر احترام لاس په مچ وکړو داسې خبر باید ونه کړو صحیح ده موږ تاسو هر چا ته د هغو د علم و ادب له مخې د هغو سره کړه وړه وکړو سمه ده پوه شوئ په آفرین زده کوونکو نن زموږ تاسو درس هم دومره و تر بیا پورې چې موږ تاسو درس وایو تاسو به همدغه خبرې چې کومې وکړئ دا به یادوئ په خپلو کتابچو کې به یې لیکئ او په خپل ژوند کې به یې عملي کوئ سمه ده تر بیا هم په خدای سپارم ښې چارې